څو لنډ تازه او مهم خبرونه. ښه راغلاست لیدونکو د ملالۍ افغان یوټیوب چینل بلې ویډیو ته. هیله ده چې دا ویډیو تر اخره وګورئ او خپل نظر راسره په کومنټ کې شریک کړئ. د افغانستان ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل وایي د دې پر ځای چې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د حالاتو سیاست ته په پام سره افغانستان ته راشي، خو د 5م ځل لپاره بیا اسلام آباد ته تللی دی. دوهم خبر. د قطر د بهرنیو چارو وزارت د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي دي چې د افغان حکومت مرچی پلاوی مشر محمد معصوم ستانکزي د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد عبدالرحمن الثاني سره لیدنه کړې او په ترڅ کې یې د دواړو هیوادونو پر همکاریو سربیره د افغانستان د سولې پروسې پر وروستیو تحویلاتو او لاسته راوړنو غږېدلي دي. دریم خبر. د ولسمشر غني لومړي مرستیال امرالله صالح ویلي دي چې 2 موټر سایکلونه 90 سلنه په تروریستانو پورې اړه لري. امرالله صالح افغان ځواکونو ته واضح صلاحیت ورکړی دی چې هغه موټر سایکلونه چې پرې 2 کسان سپاره وي د تروریستي ګواښ په نظر ورته کتل کیږي او پر ضد دې اقدام وکړي. او د ننګرهار والي ضیاء الحق مرخیل وایي چې د سولې بین الافغاني خبرو دویم پړاو دې په دې ولایت کې پیل شي. نوموړی وایي چې ننګرهار مناسبه هوا، درانه او میلمه پاله خلک لري. ولسوالیو ته یې د تګ راتګ زمینه هم برابره ده. نو له همدې کبله پر دواړو ټیمونو غږ کوي چې د سولې پاتې خبرې په ننګرهار کې وشي. ولسمشر غني. ولسمشر محمد اشرف غني د کابل مرستیال والي محب الله محبي پر وژل کېدو خواشیني ښودلې او پرې شوی برید یې غندلی دی. ډارک فیسبوک باندې د ولسمشر له ادرسه لیکلي دي چې د هیواد اتلو او زړورو امنیتي او دفاعي ځواکونو سره په مخامخ جګړه کې مات شوی دښمن په ملکي تاسیساتو او موخو د چاودنو او بریدونو په لړ کې نن په نهمه ناحیه کې د کابل د والي مرستیال محب الله محبي او د هغه سکرتر شهیدان او یو شمېر نور هیوادوال یې ټپیان کړل. او اخیری خبر همدا چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی رولاند کوبیا وایي چې تمه لري د مذاکراتو د ځنډ په دې موده کې به تاوتریخوالی کم شي او په خبره یې که داسې ونه شي نو د تاوتریخوالي دوام د سولې پروسه نور هم سختولی شي. ډیره زیاته مننه لیدونکو چې دا ویډیو مو تر اخره ولیدله. که مو دا ویډیو خوښه شوي وي نو لایک یې کړئ. د همداسې نورو ویډیوګانو د لیدو لپاره زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو الله مو مل شه.